یو داسې اواز چې د درد نه ډک، د ولس د احساس ترجمان او د وخت د طوفانونو نه هم پیاوړی و. دا د بخزمین اواز و. هغه هنرمنده چې په لږه موده کې د لکونو خلکو زړونه خپل کړل، خو خپله کیسه یې د رازونو په تیارو کې پرېښوده. بخزمینه د افغانستان یوه مشهوره سندرغاړې وه چې نه یوازې د خپل ښکلي غږ له کبله پیژندل کېده، بلکې د خپل حسن او جاذبې له امله یې هم د خلکو په زړونو راج کاوه. د هغې اواز کې داسې جادو چې اوریدونکي به یې بې اختیاره ځان سره وړل. خو د دې هنرمندې د ژوند کیسه تر ډېره مبهمه پاتې شوې ده. ځینې وایي چې هغه د کونړ ولایت او نور بیا د جلال آباد سره یې تړي، خو مستند معلومات دا څرګندوي چې بخزمینه د سوات د سیمې په خوازخیله کې په 1942 کال خواوشا کې زیږېدلې وه. هغې د خپل ژوند یوه موده د سوات د فنکارانو په محله بڼ کې تېره کړه او وروستو پېښور ته ولاړه. په پېښور کې هغې د شیرین په نوم یو سړي سره واده وکړ او هغه یو ماهر هارمونیم نواز و چې د جلال آباد اوسېدونکی و. همدې واده د هغې د ژوند لاره بدله کړه، ځکه لږ وخت وروسته دواړه جلال آباد ته لاړ او هلته یې د هنر یو نوی سفر پیل کړ. بخزمین خپل هنري سفر د جلال آباد د فیروز په ننداره کې پیل کړ. دا پیل ساده و، خو د هغې استعداد غیر معمولي و. په کال 1978 کې هغه کابل ته لاړه، هغه ښار چې د افغانستان د موسیقۍ زړه بلل کېده. هلته یې د وخت له سترو استادانو نه زده کړې وکړې او خپل فن یې لا پیاوړی کړ او د ریډیو او ټلویزیون لپاره یې ګڼې سندرې ریکارډ کړې چې ډېرو سندرو یې د خلکو په زړونو کې ځای ونیو. بخزمینه د خپل خاوند شیرین سره د کابل په زاړه ښار کې د باراني کوڅې په یو وړوکي کور کې اوسېده، خو که څه هم د هغې کور وړوکی و، د هغې هنر ستر و. د هغې مقام دومره لوړ و چې د خپل وخت د ډېرو هنرمندانو نه ځان جلا کړی. دا یوازې یوه سندرغاړې نه وه، بخزمینه د انقلاب د دورې هنرمنده وه. هغه وخت افغانستان د بې ثباتۍ، جګړو او نارامیو ښکار، خو هغې خپل اواز چوپ نه کړ، بلکې د خپلو سندرو له لارې د خپل ولس درد بیان کړ. د هغه خلکو اواز شوه چې له هغې نه راپورته شوي وو. همدا وجه وه چې هغې د خلکو په زړونو کې ځانګړی ځای پیدا کړ. هغې زیاتره انقلابي سندرې وویلې او د خپل وخت یو لوی شهرت یې ترلاسه کړ. ویل کېږي چې بخزمینه په لیک لوست نه پوهېده، خو د الله له لورې ورته داسې خوږ اواز ورکړل شوی و چې لوی لوی هنرمندان به ورته حیران پاتې کېدل. د هغې حافظه دومره قوي وه چې سلګونه سندرې به یې له یاده ویلي. د بخزمینې دا سندره په خپل وخت کې دومره مشهوره شوه چې خلکو پې دا ګمان وکړ چې ګنې هغه د هغه وخت د پیپل ډیموکریټک ګوند سره تړاو لري. همدا خبره د هغې لپاره خطر وګرځېده. ځینې وایي چې همدا سندره د هغې د مرګ لامل جوړ شو او د مجاهدینو لخوا ووژل شوه. هغه وخت افغانستان د حکومت او مجاهدینو ترمنځ د سختو جګړو ډګر ګرځېدلی، خو بل لور ته ځینې مستند معلومات دا ښایي چې بخزمینه د نري رنځ له سختې ناروغۍ کړې ده او بالاخر په کال 1981 کې د جولای په 15 نیټه وفات شو. هغه د شاه شهید زیارت په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. بخزمین خپل هنر یوازې تر خپل ځان پورې محدود نه کړ، بلکې هغې د نورو هنرمندانو روزنه هم وکړه. نامتو سندرغاړو لکه عزیز افغان، فیروز او قمر ګلي د هغې نه د موسیقۍ ډېر څه زده کړه. دا د هغې د هنر لویه لاسته راوړنه وه چې خپله رڼا یې نورو ته هم ورسوله. که هغه ووژل شوه، که په ناروغۍ مړه شوه، دا دومره مهمه نه ده.
مهمه دا ده چې بغزمینی د خپل आवाज له لارې د لکونو خلکو زړونه وګټل. هغه نن هم ژوندی ده، د خپل आवाज په جادو کې، د خپلو سندرو په احساس کې، او د پښتنو د زړونو په جوورو کې. د هغې غږ لا هم غږیږي او ښایي تل به غږیږي. सजान में जुड़ करे पौना राजा राजा उधर तयम रावा नमा